بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په اکسس کې وایو میکرو او په میکرو کې بټنې بیخي ډېرې دي. بله ورځ دې هم ولیدې په دې ځای کې موږ کار وکړو په کلوز باندې موږ کار وکړو که نه، کلوز وینډو. بیا په دې باندې چې کله موږ کلیک کړو نو دې ځای کولی شي چې انتخاب کړي څه فارم، ریپورټ، کیوري څه شي بندول غواړي. اوس زه راځم او ورته وایم چې اوس داسې کار وکړه، ډیلیټ ریکارډ لپاره یو بټن جوړ کړه. دا هلته په هغه کې مو که فکر کړئ په فارم کې چې کومې بټنې موږ جوړولې نو په هغه کې هم نو زه ځم دغه نه تېرېږم کې ځکه تېرېږم چې دغه هلته هم شته دا بټن ګو ټو فایل پرېږده چې کوم ډېر هغه وي. ګو ټو ریکارډ ډیفاینډ لپاره استعمالیږي. میکسیمایز وینډو، میسیج باکس. راځو دلته اوپن که یو فارم اوپن که کیوري. اکثره موږ دغه لپاره بټنې جوړو. دې باندې کلیک کړه، ته چې کوم فارم ته کول غواړې راخلاصول غواړې ورته وایم چې دغه ایډمیشنز فارم راخلاص کړه او دې باندې فلټر چې شي لګوې که نه یې لګوې ورته وایم نه یې لګومه. څه اس کیو ایل که زده وي نو دغه ځای نه کولی شي چې ته دغه کې ته مشخص شي ته راوغواړې. خو زه ورته وایم چې نه ټول وښیه. او ډیټا موډ یې دلته ګورو چې په ایډ موډ، ایډیټ موډ که په ریډ اونلی ورته چې صرف د لوستلو لپاره راخلاص کړه. او وینډو موډ دې نارمل وي که نه هیډن پټ دې وي، آیکن دې وي، ورته وایم چې نارمل صحیح ده. او دا به بند کړي دغه رقم. او څنګه چې بند کړي نو درته وایي چې سیو کړئ. نو موږ ورته وایو چې سیو کوو یې. یس سیو کړه. دې ته نوم ورکړه اوپن ایډمیشنز فارم. اوکې نو دلته دغه سیو ګوره په ډبل کلیک هغه فارم درته راخلاصېږي. خو زه راځم بل هم په دې کې جوړوم. میکرو ته ځم او ښکته ځم اوپن کیوري ته ځم. کومه کیوري راخلاصول غواړې، مختلف قسم کیوریانې دي. فرض کړه زه ورته وایم سرچ بای آی ډي ورته چې دا راخلاصه کړه. او ډیټا شیټ وي وي صحیح ده. نور هم سب کې ډیزاین ته ځې وغیره وغیره. پرنټ پریو ته ځې ډیټا شیټ وي وي صحیح ده. او ایډیټ موډ تبدیلي کې کولی شي که نه ورته وایم چې ریډ اونلی دې وي. او دا هم سیو کړه. دې ته به نوم ولیکي اوپن سرچ بای آی ډي کیوري راخلاصه کړه. بیا راځم ورته وایم چې داسې کار وکړه چې لاړ شه میکرو ته او له دې ځایه راخلاص کړه څه شی ریپورټ هم ستا پکې ریپورټ به موږ خامخا جوړ یو. ورته وایم چې ریپورټ راخلاص کړئ. چې کوم یو ریپورټ راخلاصول غواړې ورته وایم چې راخلاص کړه. ایډمیشنز چې کوم ریپورټ د هغه راخلاص کړه او نورمال ویو کې راخلاص کړه او دې ته نوم ورکړه چې اوپن ایډمیشنز ریپورټ. بله میکرو هم په دې کې جوړه کړه. اوپن ټیبل هم ستا پکې کوم ټیبل راخلاصول ورته وایم د ایډمیشنز ټیبل راخلاص کړه. او ایډیټ موډ کې دي ورته وایم چې ایډیټ موډ کې دي. او دغه هم سیو کړه او دې ته نوم ورکړه اوپن ایډمیشنز ټیبل. او ورسره یو څو نورې هم کې کارو چې کومې عادي استعمالیږي. ریفریش لپاره استعمالیږي. ریفریش د دې لپاره استعمالیږي چې تازه چې مثال که لینک اړیکه دې جوړ وي هغه معلومات نه وي پکې راسي. خو راځم دې نه مخکې پرنټ پریویو ته هم بټن جوړولی سي، پرنټ لپاره هم جوړولی سي، چاپ لپاره. کویټ اکسس به دې سره بندېږي. او ټول دې سیو کوي که نه ورته وایم چې اوس سیو کوي. دې څه پوښتنه درنه کوي. په دې کې درې آپشنې دي. اول په دې کې پرامپټ ته نه پوښتنه کوي چې چې دې پکې لیکلي هغه پکې سیو کوې که نه. سیو آل په خپله یې سیو کوه. ایګزیټ وځه ته چې سیو آل صحیح ده. او دغه به بند کې سیو به یې کې او دې ته به نوم ورکړې چې کویټ اکسس. کویټ معنا بندول. او بله میکرو جوړومه
کوډینګ خو دې زده نه دی چې ته هغې کار وکړې رن که یو کوډ رن که یو فلټر ساټ تر لرې که مختلف نور هم دې پکې سلیکټ که یو آبجیکټ سرچ فار ریکارډ سرچ لپاره استعمالیږي ورسره په دې کې چې کوم دا فلټر په ولګوه خو زه راځمه په دې کې ورډ میل مرج هم ګورو دې ځای راخلاصولی شي په ډایرکټ به ورډ راخلاصي میل مرج به یې پکې راخلاصي خو شو آل ریکارډ زه راځم اوس دې باندې کار کوم چې شو آل ریکارډ څه رقم کار کوي تی سیو کا راځه لږ به ډبل کلیک که څه څه کار نه ورکوي که نه دا کار نه کوي ځکه چې چې د کوم ټیبل نه یې درته وښي هغه میسج یې ور نه کړه دا به خامخا دې لپاره کوډینګ کوې په هغه کې بیا کار کوې خو کوډینګ دومره اسان نه ده دوه میاشتې به یې هغه ته تېری چې ساده هغه بندی سټاپ آل میکروز څومره میکروز دې چې راخلاص وي ټول یې هغه کوئ تر هغه بند یې کړه یو میکرو که هغه کې هغه بیا مشخصولی شي چې کومه میکرو خو دا هم ګوره میسج نه درکوي که نه کوډینګ غواړي نو بیا دې په عذابوي دې نه فعلا تېرېږو او ګورو چې د مخکې چیوب کې صفحې خو دې کې شته نو اوس فعلا موږ دومره لیکل نه دي پکې کړي ریډو لپاره هغه جوړولی شي انډو ریډو هلته تیارې بټن یې شته زه راځم د پرنټ پریویو ته پرنټ پریویو زه غواړم ښه چاپ ته ځم پرنټ آبجیکټ پرنټ آبجیکټ چې کوم ده درته چاپ کوي یو آبجیکټ خو دې هم ګوره آپشن در نه کوي دا که زه سیو کړمه پرنټ آبجیکټ زه یو ټیبل راخلاصوم یا فارم راخلاصوم او بیا راځم د میکرو زه رن کوم هیڅ میسج نه ورکوي فکر درته ځکه دا هم کوډینګ غواړي دې ته به بیا هغه نه ښه خبره هغه ده چې ډایرکټ لاړ شي پرنټ ته یا په دې فارم کې دې لپاره ته یو هغه جوړ کړي دې نه پس راځو ماډیول ته که لاړ شي بیا هغه اس کیو ایل کوډینګ نه غواړي ماډیول کې د ویژوال بیسک کوډینګ ده او سره کلاس ماډیول کې هم دغه رقم ده کوډینګ دې چې نه یوز د دې کې ته کار نشي کولی ویژوال بیسک بیا ته راخلاصېږي ویژوال بیسک هغه پروګرام ده هغه لینګویج ده د کمپیوټر هغه ژبه ده چې په هغه کې دغه پروګرامونه چې کوم دي د افیس هغه ورډ ده اکسل ده پاور پوینټ ده اکسس ده اکسل ده او ځینې نور پروګرامونه هم دي پکې چې آوټلوک ده دا ټول په دې کې جوړ شوي دي نو که چیرې چا کوډینګ زده وي د ویژوال بیسک کولی شي چې هغه په دې کې د کوډینګ له لارې تغیرات راولي په دغه سیټینګ کې ښه راځو دې لپاره که موږ یو فارم بیا راخلاص کړو میکرو بټنز په هغه کې موږ بټن یې فرض کړه جوړو د اوپن لپاره موږ ډېر کار وکړه ورته وایم چې راشه ته د اوپن فارم بټن به راواخلې دلته به راسې ډیزاین ته به د دې لاړ سې ډیزاین ته چې لاړې بټن به راواخلې طریقه نور ټول هماغه ده دې باندې به کلیک کړې او میسلینیس رن میکرو نیکسټ او له دې ځای نه به انتخاب کړې کومه میکرو زه ټیبل کې یم نو زه به لاړ شم اوپن ټیبل ته اوپن ایډمیشنز ټیبل او نیکسټ به یې کې نوم به ورته ولیکې اوپن ټیبل ما ورته ولیکې فرض کړه نیکسټ به یې کې او فینش به یې کې همدا رقم که فارم ته راسو فارم کې هم ته کولی شې چې بټن جوړ کړي او څه رقم بټن جوړول غواړي چې لپاره جوړول غواړي میکرو ته به ځان ورسئ او را به شي دلته اوپن ایډمیشنز فارم او دې ته به هم دغه رقم نوم ولیکې او نیکسټ به کې فینش به کې سره که راشي بل بټن جوړول غواړي فارم لپاره بل موږ نظر کې راخستی زه به له دې نه ووځم لاړ باسم کیوري ته په کیوري لپاره به یو بل بټن جوړ کړو دلته هم په آی ډي باندې موږ کار کړی دلته هم موږ په آی ډي باندې بیا کار کړی د مخکې موږ کړی اوپن
search by ID query رته خلاصه کا ریپورت لپاره هم جوړ کړی وو miscellaneous run macro next او دغه ځای نه به open admissions report څو بټنې پاتې شي صرف کویټ اکسس پاتې دا به زه راواخلم ښه دا هم دلته کلیک کړه او په دغه ریپورټ کې به دغه ځای کې که دغه ځای کې نه جوړه نو دا به لرې کې دلته به یې جوړ اکسس بندولو لپاره quit access next close access یا exit बहुत ویلی کو 400 نمبر طریقے فینیش پہ اس رن کدا open table را خلاصک close table ون دا مکتا جوڑا دا تم نه جوړه بیا راځو فارم ته open form ورغه فارم را خلاص دا بند سم بیا راځم یغه فارم ته کیوزی را خلاصه کا سرچ بای آی ډی کوم آی ډی کاس دی په کار د مثال شپږمې آی ډی وال اوکې کاغه کاس بدلته وکي دغه بیرته بند کا ګوره بند کړی د لپاره موږ بټن هم جوړ کړی اوپن کړی ریپورت را خلاص کړی ایڈمیشنز خدا موږ غبل رزم کې غلط سی یو کنه خو خارج کولی خو دل او بیرته دا موږ بل یو انتخاب کړی دا ورته دبل بٹن بندول لپاره د اکسس کا بنده د اکسس بندول لپاره استعمالېږي اگزیټ وابي اخليتي ولا خفا ولا كده دې سره پتنګ کې اکسس مو سره باندېږي راځو په دې کې چې پاتې سول په کریټ کې موږ میکرو ویلا ریپورت فارم کیوري ټیبل دلته چې کوم د تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي پکې هوم کې د خاص کار نشته مخکې هم د ټول بورډ ټالیک انډرلاین لیکل انتخاب او غسټال دی بیا ایکسټرنل ډیټا کې به ان شاء الله کې ژوندو سبا